أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. صدق الله مولانا العظيم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله اهل کتاب ته خطاب کوي چې د دوی دغه کوم مذموم صفات دي، د دوی دغه خباثتونه دي، نو د دغه علاج څه ده او درنګ دی الله پاک د عذاب مستحق ګرځیدلی دی، دغه د نجات څه ده؟ آمنو واتقوا، چې دوی ایمان وروړي او خوف الهی په ځون کې پیدا کی، نو دغه دوا شیونه چې کله ځون کې وروړي لکفرنا عنهم سیئاتهم، ګناهونه ټول دا به موږ ته معاف کو. د ټولو ګناهونو کفاره چې کله یو کس کافر وي اسلام وروړي، الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام کې دا خصوصیت الله چوله چې څومره ګناهونه مخکې کړي دا ټول الله ته معاف کی. او درنګې د الله دا سره ودا هندو چې جنتونو ته داخلو، او د هغې سره سره تورات انجیل باندې د ایمان ده، دغه تورات او انجیل هم دا دعوت تیر کوي چې د الله حکم منا، د آخري پیغمبر صفات ما پټوه. نو دا د وکړل د اسمون کوم برکتونه دي، د مځکې کوم برکات دي، د اسمون برکات دا دي چې په خپل وخت باندې برون ارنزلي دي، د مځکې برکات دا دي چې د هغې کوم الله صلاحیتونه پکې اچولي دي د نباتاتو د میوې وغیره، نو دا په خپل مقدار سره کثرت سره دیر کوي. او درنګ نبی علیه السلام ته الله جل جلاله د خپل ذمہ داری بیان کوي چې تب هم خپل ذمہ داری سر، حالانکه پیغمبر چې دا هغه خو رسۍ سرته امت ته پکې تعلیم ده چې پیغمبر ته الله حکم دا کوي، نو نور امتیونه ته څرنګه حکم نشته په دې کې. هغه هلته وضاحت بیا کوو. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سیئاتهم، او کچیرته بشک سره اهل کتاب چې دي یهود او نصارا، آمنو دوی ایمان وروړي، واتقوا او دوی تقوا اختیار کی، لکفرنا عنهم سیئاتهم، نو موږ به ختم کو د دوی نه سیئاتهم ګناهونه د دوی، ولا ادخلناهم جنات النعیم، او موږ به خامخا دوی داخل کو جنات النعیم بوغونو د نعمتونو ولتا. ولو انهم اقاموا التوراة، او کچیرته بشک سره دوی اقاموا التوراة دوی قائم کدی تورات لرا، والانجیل او د انجیل لرا، نو د تورات او د انجیل قائمول د هغې احکامات نافذ کول چې دا پیغمبر اومنې په ده باندې ایمان وروړي. وما انزل الیهم من ربهم، او هغه احکامات انزل چې دوی طرف ته نزل کړي شوي دي، من ربهم د جانب د رب د دوی نه، دا هم قائم کړل. لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، نو خامخا دوی به وخوري من فوقهم پوست دوی نه، چې مطر د برون د الله به په خپل وخت پوري، ومن تحت ارجلهم او د لوندې د پښې د دوی نه، یعنی من الارض بالنبات، د مځکې چې کوم نباتات دي دا به یې تعالی زرغون کی. منهم امة مقتصده، بعضې د دوی نه یوه ډله داسې دو مقتصده چې د اعتدال ولدو، نو یعنې ټول داسې نه دي د الله احکامات دا نه نفذوي، د الله جل جلاله په خبرې باندې ایمان نري، خو یوه ډله پکې شته ده چې هغه د الله احکامات مني، لکه عبدالله ابن سلام رضی الله او غیره د هغه ملګري. قرآن کې د دوی ډېره تذکره ده. وکثیر منهم ساء ما یعملون، او ډېر د دوی نه ساء ناکاره دي هغه چې دوی یعملون عمل کوي. یا ایها الرسول، ای مبارک پیغمبر، بلغ ما انزل الیک، بلغ
ته ورسوا کاملا واضحا علی سبیل التکرار ته رسول وکا په کاملی طریقه سره یوه معنا د بلغ دا معنا شوه ته بلغ رسول وکا واضحا په واضح طریقې سره دریمه معنا بلغ ته رسول وکا علی سبیل التکرار بار بار یعنی صرف په یو اکتفا مه کوه چې چاته د خبره وکړله شه چې یاره دای نه مني بار بار خبره ورته کوه د الله والا خبره نو درنګې بلغ ما دغه ما چې تو دغه په عموم باندې دلالت کوي د الله پاک جمیع احکامات څومره چې هم دي د دغې ته رسول وکړه تبلیغ وکړه بلغ تبلیغ دی رسول نو ته تبلیغ وکړه نو هره ښه خبره چاته کول دا تبلیغ ده اذان دا تبلیغ ده دا موږ چې د درس کوو یو بل ته د دې دعوت ورکوو دا تبلیغ ده او نبی علیه السلام د دغې خلاصه بیا زندگی خو ټوله په تبلیغ تېره کړه د دغې خلاصه د حجة الوداع په مقام کې بیا بیان کړه نو 1,40,000 صحابه کرام په دغه مجمع کې وو نبی علیه السلام په اوښه باندې نوستو د علیه السلام کومه خبره چې کوله دمره مجمع ته رسول مشکل وو نو څو کسان منتخب شوي چې د نبی علیه السلام خبره به داسې یو بل ته پس کول او رسته علیه السلام ووی یا ایها الناس اتدرون ای یومکم هذا ای شهرکم هذا ای بلدکم هذا ای خلکو تاسو ته پته شته ده چې دغه نن کومه ورځ ده دا کومه میاشت ده او دغه کوم شهر ده صحابه ته ووی نام یا رسول الله چې دی الله پیغمبره هذا یوم الحرام هذا شهر الحرام او هذا بلد حرام چې دا د عزت ولا ریز دو دا د عزت ولا میاشت دو او دا د عزت ولا شهر ده مقام چې او مقام دا عرفات ته مقام اعظما او میاشت چې د ذوالحجې دو ریز دا د عرفې او د جمعې وه نو بیا علیه السلام ته فرمایي چې فإن الله حرم دماءکم واموالکم واعراضکم بشک الله جل جلاله د توسه وینې د یو بل دا حرام کړي دي مالونه یو بل حرام کړي دي عزتونه د یو بل دا حرام کړي دي که حرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا لکه څرنګه چې د دغه ریز حرمت ته د دغه میاشتې حرمت ته د دغه شهر حرمت ته چې په دغه ریز باندې د ګناه هم سخت سزا وي او درنګې په دغه ریز باندې د دغه ریز بېعزتي کول دا لوی د عذاب تداوت ته نو دغه رنګې لکه دغه شیونو ته الله عزت ورکړی دی توسې ملونو ته هم د یو بل وینې ته هم د یو بل عزتونو ته هم الله پاک دغه رنګې مقام ورکړی ده نو قتل دا نجایز شو د بل مال خوړل دا نجایز شول او درنګې د بل عزت لوټ کول په کومه طریقه سره هم وي که د غیبت په حوالې سره یا که هغه د مزاح په حوالې سره په کومه طریقه باندې هم د بل بې عزتي دا الله پاک حرامه کړله بیا ورته نبی علیه السلام فرمایي دویمه خبره چې لا ترجعوا بعد کفاره یضرب بعضکم رقاب بعض چې د مونه بعد به تاسې کفر نه اختیار کوئ او د کفر تصویر نبی علیه السلام ته بیان کړ چې یو د بل مرکنډای وي یعنی یو خو کفر دا ده چې د الله د دین سره انکار وکړي د الله د پیغمبر د ذات وغیره انکار وکړي نو یو کفر دا یو د ایمان کې میدان کې اننه کفر چې یو بل لګیا مرکنډي وای هغې ته جایز دی هغه مړ کړی بیا علیه السلام ته فرمایي دریمه خبره چې د انن نه مخکې چې زمانه جاهلیت کې کوم چا قتلونه کړي او هغې بیا ایمان روړال نو په د نن ورځ باندې هغه هر څه ته معاف شولو یعنی کفر حالت کې د چا نه قتل کړو اوس ایمان اروړه ده نو د هغې وینې چې دي محفوظې دي قصاصن به هغه څوک نه قتل کوي د ایمان د وجې نه او نبی علیه السلام ته فرمایي چې اول قتل زه د خپل تره ربیعه ابن الحارث دا د اتره زوی یم وی د هغې قتل زه معاف کوم ظلمن قتل شوم بیا ورته علیه السلام فرمایي چې په دین اسلام کې سود چې د دغې گنجایش نشته ده
علیه الصلاۃ والسلام بیا ته فرمایي چې نساءکم د اتوس شزینا د اتوس شزینا دي استحللتم فروجهن بامر الله د هغه ذات ته هغه بدنونه د هغه عورتونه د الله په اجازه تو حلال شول نو اوس لکه څنګه د هغه نه توسه استمتاع کوي فائدہ وینو چته وي د غرنګ د هغه څومره حقوق دي دا وسره تړي دي نو دغه هم ذمہ داری وي دغه کې مو هم کوتای کول الله دې نه پښتنه کوي درنګ ارکاکم د توسه ما تخت دا د توسه ما تخت هغه وخت غلامونو نن کار ده نو البسوهم مما تلبسون واطعموهم مما تطعمون چې کوم توسه لباس وګوند هغه شای لباس دوی ته هم چوي کوم خوراک توسه کوي هغه رنګ خوراک دوی ته هم ور کوي وګر نه دی الله په نسبت مجرم یعنی واس مطابق په واس خپل سړی نیولا بیا دغه نه بس علیه الصلاۃ والسلام ته فرمای چې الا هل بلغت ټول صحابه چې نعم الا هل بلغت دریوري علیه الصلاۃ والسلام ته پورا کړل ټول یک زبان ته چې نعم نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا فرمای چې اللهم فاشهد اللهم فاشهد یا الله ته په دغه خبره باندې گواه اوسه چې مو د ایتو دینو هغه دوی ته ورسو هغه نه بعد بیا تر نازل شو چې اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا چې نن ایتو سي دین چې دغه مکمل کو او تو ستا د خپل نعمت مې در باندې پورا کو او انتخاب مې توستو کو ورضیت لكم الاسلام د اسلام انتخاب مې تو کو چې دغه اسلام دا د ایتو سي په دغه باندې وته سي خپل ژوندۍ د دغه پردات تو اصول دي په دغه لوندې خپل ژوندۍ تیروي نو کای ته معاشرت ته معاشي حالات دي د ژوندۍ د څومره پهلوات دي دغه د اسلام د اصول مطابق په تیرای نو الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک چې ای مبارک پیغمبره بلغ ته رسول وک بار بار بیا بیا ما اغا احکامات انزل الیک چې نزل ولا شی تو طرف ته من ربک د جانب د رب د تونا وان لم تفعل فما بلغت رسالته او کچرتا لم تفعل تو دا سی ونکړل بالفرض پیغمبر خدا سی کوي نو الله دې چې کدا سی دی ونکړل بالفرض فما بلغت رسالته نو بیا تو ونرسو خپل رسالت خپل پیغمبري خپل ذمہ داری نو يعذبك الله به عذاب درکړي والله يعصمك من الناس الله جل جلاله يعصمك د توبه حفاظت کوي د توبه بچاو کوي من الناس د خلقنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوره وا زندگی د مکه وا یوا زندگی په مدینه منوره کې شوله 13 سال علیه السلام په مکه کې تیر کړي د نبوت نه بعد اسه 40 سال باندې نبوت ته ملاو شو پیدا شو په مکه معظمه کې نو دغه وخت کې نبی علیہ السلام په ځون پهرا نه کوله صحابه په د باندې چوکي دورانه کوله ځکه چې د کفارو تکلیفونه به رسول خو بازي اوقاتو کې نبی علیہ السلام ته خصوصا د قتل سازش دا دغه یوري ته جوړ شو چې په دغه باندې نبی علیہ السلام هجرت هم وکړ نور صحابه کرام چې وو هغه ته به ارتم به هغه ټارګټ وو او ډیر زورول ډیر سخت مظالم به پاره کول خو چې کله مدینه منوره ته نبی علیہ السلام لوړو ابتدایي حالات خو ټیکو چې یو اسلامی ریاست قائم شو او يهود او نصارا دا ولې چې اسلام غالب شو دغه نه پس اوس مش خیر نشته ده لہذا د قتل منسوبه هغه حمله به کولې بار بار ډیر د کسانو چارنګ هاتو ونی وای شول اقرار به وکړو چې موږ د نبی علی سلام د قتل په غرض سره ارزلی شوی دا د مشتزي مداري ملاوه نو بیا صحابه کرام هم پوي هغه به نبی علی صلوات و سلام ریزه هم چوکي دورا کوله شپې به هم چوکي دورا کوله او حتی چې ازواج مطهرات عام په دې باندې پوي وي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې افتقدت النبي صلی الله علیه وسلم ذات لیلا چې وشپه می نبی علیه الصلاۃ والسلام د مو سره چې و می کته علیه السلام نشته کمرې کې نو خو پر سره پیدا شو چې علیه الصلاۃ والسلام چې تر ور د سپ کړی ني نو نږدې می مسجد نبوي کې وکته نشته دا ورچنه می وکته نشته دا جنت البقیع ته پسې وروړو د بقیع چې کوم مقبره ده د بقیع مقبره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د روضه مبارکه نه دمر لري د لکه دا اپریټ یو سارته ولري ابل سارته یو کس ولري نو دمر فاصله تقریبا پکې دو
نو چې کله چې هلته کې جنت البقیع ته پسې لوړم علیه الصلاة والسلام مې هغه ځای کې مینده چې الله ته په عبادت باندې لګیا ده او جوړي نو زړه مطمئن شو. درنګې ایریزې په وخت کې وایي نبی علیه الصلاة والسلام باندې علی رضی الله تعالی عنه مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې بودای نو صحابه کرام به سره وو علیه الصلاة والسلام به هغې ته دین ور زده کوو د الله خبرې به یې ته کولې قرآن به یې ور زده کوو. نو داسې سایډ ته یوه مټه د اوس هم په ریاض الجنت کې هغه مټه شته استوانه علي په هغې سر باندې لیکلي دي علي رضی الله به دلته کې ویلوړ توره به یې سره وه چې کوم نوي کسان ورتلل نو د علي رضی الله په هغې کې سوچ و چې آیا دغه سړی چې ده په کومه اراده نو که چېرته ده ته اندازه ولګېدله چې دا د خیر په اراده راغله ده څه زده کول غواړي نو علي رضی الله هغه به هغې کې خاموش ویلوړ و او که داسې په شکمان به شو چې یاره دغه سړی داسې پوره ټیک نه لګي نو دای به چې کله په مجمع کې کښېنسته علي رضی الله به داسې هغې پسې سټ ته غله غوندې ودرېدل چې که چېرته دی حرکت کوي چې زه په هغه باندې هغې وخت کې قابو ورباندې مونده کوه نبي علیه السلام ته ضرر ونه رسوي. نو دغه آیت چې کله نازل شو والله یعصمک من الناس پیغمبره الله پاک به تو د خلکو نه حفاظت کوي نو نبی علیه السلام صحابه ته ټولو ته ووایي چې نن نه پس ته یې مو چوکیدار اچونه کوئ یې مو چې پراوه نه کوئ بس الله پاک د مو د حفاظت ذمه داري څرګنده وخوستله چې پیغمبره تو ته هېڅوک هم ضرر نشي در رسوی. یهود و نصارا په رمضون یې څه کوي چې نبي علیه الصلاة والسلام د وفات نه بعد هم کرور نه شول نو اوس هم که په سرچ کې ویر کې د نبی علیه السلام د روضې متعلق نو علیه الصلاة والسلام کوم قبر چې ده مبارک په هغې باندې داسې یو نشان غوندې ورته شوی او په هغې باندې لیکلي چې جدار نورالدین زنګي جدار نورالدین زنګي د عربي کې خو ګاف نه استعمالېږي نو دغه چې و نبي علیه الصلاة والسلام متعلق دعا چې دوه عیسیونو دوی د علیه الصلاة والسلام د وجود مبارک غلا کوله د دغه زوی نه نبي علیه الصلاة والسلام بدن هغه مبارک اوړال چې کله انتهایی ور نږدې شول نو نورالدین زنګي دا په دغه وخت کې د حجاز بادشاه خو د مدینې کې نه و ډېر لرې و په نورې علاقې کې و علیه الصلاة والسلام په خوب کې ورته روغ غمجن یې ولیده خدای تعبیر پوه نه شو چې دی اوس څه مطلب ده خو دومره ضرور اندازه چې نبي علیه السلام پریشان ده. دویمه شپه بیا ولیده په درېیمه شپه چې بیا نبي علیه الصلاة والسلام مې ته ویل چې نورالدین داسې دوه خبیثون دي د هغې تصویرونه یې هم مې ته وښایل وی چې دا لګیا دي د ایمو وجود پټوي او ډېر نږدې رسېدلي دي لهذا انتظام وکړه نو د هغه زوی نه نورالدین زنګي یو هنګامي کسان ته یې ورکړله او په انتهایی تیزې ګوړې باندې منډې 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 په مختصر وخت کې چې د میاشتې مزل و دا په څو ورځې کې توی کړ نو چې کله ورسېده او چاته اطلاع هم نه وه شوې یا مونه مخکې کاستلو چې بادشاه راونده خلک هم حیران دي چې دا بادشاه د وخت داسې اچانک څرنګې روغ نو چې کله روغ ویې ویل چې دا علاقې څومره خلک چې دي دغې ټولې ته مو پروګرام کړه دعوت مې داوې ته په دغې ټایم کې به ټول حاضرېږي او یو داسې زوی یې جوړ کړ او دای چې کله خلک ورتلله نو د کوم مین دروازه چې وه دا یې وا مقرره کړې وه چې هر طرف نه خلک نرسي دې کې دا یې خپله وي چې ویلوړ و هغې خلکو دا مقصود چې بادشاه دا د موږ سره د ملاقات په غرض باندې دلته ویلوړ دی چې خلک ملاقات سره وکړي خو ده خو خپل لټون پکې کوم نو چې کله ټول خلک روغه د دغې ځای چې کوم عمره و هغې نه یې پوښتنه وکړه چې نوره څوک نشته نرسي وي چې نه بس ټول خلک ورسېدل نظیر وي چې تېر کوی نو چې هغې داسې نظر په باندې وکړه وی ټول ارغلي دي خالي دوه کسانه چې هغه دلته کې مسافر دي نو ان دي لري نو دا یې پوه شو چې چار خو مې هغې سره ده نو وی چې څوک دي وی چې یاره د بلې علاقې نه راغلي دي او ډېر دینداري کسان دي د چا سره داسې تعلق وغیره نه شو رهي بس د خپل لمونځ د عبادت سره یې چار وي مسجد ته روشي لمونځ وکړي او بیا چې دا بیا لور شي نو ده ویې چې هغه هم حاضر کوی کسان پسې ورغل نو چې کله چې هغه روستل بیا یې هغه کسانو چې نبي علیه السلام په خوب کې درته شهید وو د ده دغه وینې داسې جوش وکړه اراده یې وکړله چې د هغې کې سرونه وینه قلم کوم خو بیا چونکې الله حکم ده چې تحقیق په اول کوئ وی ته چې دا کوم ځای کې اوسي وي چې دی هلته کور نیوله ده وی چې هغه کور زه کتل غواړم چې کله کور ته ننوتم نظیر یې وچوم نو یو ځای کې داسې پیزکۍ میزکۍ اچېدل یې دي
او چې په هغه ځای پیځکای نه لري کړي هغه ځای کې لوند توکایو دا توکای دوی بوتله او د نبی علیه الصلاۃ والسلام روضه مبارکه ته د هغه قبر مبارک ته او د شپې په وخت کې به چار ور کې کوله د دغه نه خور اربوسه ورچنه او روا سورنګ جوړ کړه اوري نبی علیه السلام ته بیا نه بالکل ورسېدلی وو نو چې کله هغه وکړه چې دا خو بیا پښتنه نو چې په څه غرض دا مو ویلي کړی وی چې د موږ د پوره موږ په دین کې د ټول نه د ثواب چار دغه چې د توسه د پیغمبر بیزتی وکړو او د دغه وجود دا د دغه زینه موږ یوسو منتقل یکو نو چې بس موږ په خپل مشن کې ناکام شو نو سپینه خبره مو ځکه ته وکړه چې په دغه اراده باندې رغلیو نو دا مو کول خو بس موږ ناکام شو دغه وخت کې نور الدین زنگی رحمت الله علیه د هغه سرونه قلم کړل او بیا د هغه نه پس حکم وکړ چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د قبر مبارک ارد گرد چاپیرا بنیاد وکندوي او دغه ته اوس په نور ولې کوي چې بیا که څوک داسې جرأت اول خو به کوي نه کچیرته داسې ناکاره حرکت چا کوم هم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نشي رسیدای نو بیا بنیادونه وکندل تر دې پورې چې وبې ته پکې ورسېدل نو بیا هغه د اوس په ورولې کړله تر دې پر نبی علیه الصلاۃ والسلام قبر مبارک ته غل الله پاک وی سره وعده کړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هیڅوک هم نه په حیات کې چا ضرر بیا ورسو نه بعد الحیات چې دا ورته رسوي شي والله یعصمک من الناس الله جل جلاله تو حفاظت وکي من الناس د خلقنا ان الله لا يهدي القوم الكافرين بشک الله پاک هدایت نه کوي داسې قوم ته الکافرین چې هغه کافر دي نو جبرن الله نه چاته هدایت کوي چې په زور سره یو چاته هدایت وکي او نه څوک جبرن دا کافر ګرځي دا شی نه په خپل اختیار باندې دي نو چا چې خوښ فمن شاء فليؤمن الله فرمایي چې چا که خوښ یا د مؤمن شي او من شاء فليكفر او چا خوښ یا د کافر شي خو البته ولا يرضى لعباد الكفر کفر الله پاک ته د بندګونو خوښ نه ده چې دوی څوک کفر کوي په ایمان د خلکو باندې الله پاک راضي وي جزا او بدله الله پاک هر چاته تیار کړی او اخر دعوانا ان الحمد لله